الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفاء راشدين رضي الله تعالى عنهم د سیرت اوله برخه د مخه تر دې چې د خپل بحث په اصلي او اساسي موضوع باندې شروع شي، غواړم چې دا پوښتنه وکړم چې د اسلام معجزه څه ده، ځکه هر نبی د تایید او د تصدیق لپاره داسې یو معجزه درلودله چې د زمانه خلک به ورته حیران ول او ورته په تعجب کې بول، او هغه معجزې به دا ثابتوله چې هو د الله جل جلاله د طرفه نبی او رسول دی. مثلا عیسی علیه السلام د مړو د ژوند کولو، د مرزاده ړانده او د پیس د جوړولو معجزې درلودې، او دا رقم د موسی علیه السلام معجزه د نور معجزو ترڅنګ د لکړه و، هغه لکړه چې په دریاب کې به لاري او کوڅې ورته جوړولې، هغه لکړه چې لوی مار به جوړ شو. نو اوس د رسول صلی الله علیه وسلم او اسلام معجزه چشته. نو موږ ټول ته د کشنیوالي څخه معلومه ده چې د اسلام معجزه قران مجید دی، مګر د قران مجید اعجاز او معجزوالی په چش کې دی او په کم ځای کې دی. د قران مجید اعجاز د فصاحت او بلاغت ترڅنګ په نور ډیرو شانو کې دی. که ژوند او صحت باقی وو، پر خپل وخت به څه ناڅه درته بیان سي، خو اوس دغه یو قسم اعجاز ته متوجه سي، هغه دا چې هغه څوک چې دغه قرآن د خپل ژوند لپاره دستور او قانون وګرځي، د هغه انسان څخه د دنیا لوی او عظیم انسان جوړیږي. دا د قرآن مجید یو لو او مهمه معجزه ده. کله چې یو عادي انسان د قرآن عظیم شان د ځان لپاره قانون وګرځي، هغه څوک د دنیا د سردارانو څخه لوی سردار سي او د دنیا د رهبرانو څخه یو لوی رهبر سي. د تاریخ هغه ځلانده ستوري سي چې په ټول تاریخ کې حتی هغه ته د قدر او د عزت په سترګه کتل کیږي. چې دغه اعجاز د قرآن مجید د لوی او مهمو معجزو څخه یو لوی معجزه ده. لکه څنګه چې قرآن مجید د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم معجزه ده، نو باید د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم معجزه محدوده او په خاصه زمانه پورې متعلقه نشي. په موږ کې اوس د نور معجزو ترڅنګ د قرآن مجید معجزوالی دادی. که موږ دغه قرآن مجید د خپل ژوند لپاره قانون او دستور وګرځوي، موږ به هم د دنیا سرداران او امیران سو. تاسو نه ګورئ چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو عادي او بسيط انسان و، کله چې دغه قرآن د خپل ژوند لپاره قانون وګرځوي، د تاریخ د لوی او مشهور قومندانانو او قهرمانانو څخه وګرځیدي چې د قادسیه په جنگ کې د فارس تاریخ ته تغییر ورکړي. هغه فارس چې یوازې د ضلالت او د گمراهۍ نه، بلکې د آتش پرستی مرکز وو، دغه فارس د اسلام مرکز وګرځوي. د اسلام او قرآن مجید معجزه ده. هغه څوک چې نوم عمر ابن خطاب رضی الله او یو وخت خپل ژوندۍ لور شخوله، خو د قرآن مجید په متابعت او په عملي کولو سره داسې یو تاریخي قهرمان جوړ شو چې په سیاسي علومو، په اقتصادي علومو، په فکری علومو، په حربي علومو او نور انساني کارو کې موږ اوس فخر وکړو او تاریخ په د سره مثال راوړي. دغه عمر ابن خطاب رضی الله عنه د اسلام او قرآن د متابعت او عملي کولو په سبب یو ورځ د ټولي جزیره العرب، د مصر، د شام، د عراق، د فارس او د ټولي اسلامي نړۍ قائد او حاکم جوړ شو. د قرآن مجید معجزه ده هغه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې د قریشو د پسو یو عادي شپانه او چوپان و، د قرآن مجید په متابعت سره د بشریت معلم جوړ شو. او دا رقم یو عادي تاجر چې نوم ابو بکر وو، د قرآن مجید په متابعت او په عملي کولو سره داسې یو شخص جوړ شو چې د قرباني او مړانې، د همت او د شجاعت، د رحمت او انسانیت یو مثال وګرځیدي. دغه د قرآن مجید معجزه چې د یو عادي انسان څخه داسې څوک جوړوي چې هغه انسان دغه دنیا کومه چې په ظلم او په ستم سره ډکه ده، په عدل او په رحمت او په انسانیت سره ډکه کی.
اوس موږ تر بحث مخکې بدا ووایو چې دغه بحث د دې امت هغه روښانه تاریخ دی چې موږ په ډیر شوق سره غواړو چې زموږ د اسلام تاریخ په حوادثو او واقعاتو سره ځان خبر کو او د امت په امامانو پسې اقتدا وکړو. په دې بحث کې به د خلفای راشدینو رضی الله تعالی عنهم د سیرت بیان درته وسی، خاصتا اول به د هغه دوه بیان درته وسی چې هغه په دغه څلورو خلفاو کې هغه معزز او عزتمن صحابه کرام دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای په مبارکه حجره کې او په مبارکه خونه او کوټه کې شخ دي چې هغه دوه مکرم او مشرف اصحاب ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر فاروق رضی الله عنه دي. او بیا د دې سیرت په دوران کې به موږ پوښو چې زموږ سلف صالح او زموږ مخکینی اسلاف هغه څنګه ژوند کوي، عمل او عبادت یې څنګه وو، الهي بیره او تقوا یې څنګه وو، همت او شجاعت یې څنګه وو، جهاد یې څنګه وو، په کومه طریقه سره ملکونه او شهرونه فتح کول، دین مبین اسلامي څنګه نشر او څنګه تر موږ پورې راورسوي. دغه سیرت کې به اول د هغو دوه خلفاو سیرت ته بیان شي چې پس له رسول صلی الله علیه وسلم څخه دوی د امت مسلمه بیرغ پورته کوي او د امت مسلمه الله شوونه کول. اوس به د هغه وخت او زمانه حالات درته بیان شي کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم پر رحلت پورې تعلق درلودي. د رسول صلی الله علیه وسلم تر غمجن رحلت ورسته د خلفای راشدین المهدیین رضی الله تعالی عنهم د حکم او د خلافت دوره شروع کیږي. هغه خلفای راشدین چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ امر کړیو چې په دوی پسې به اقتدا کوو او د دوی متابعت وکړو. خو تر ارڅه د مخه به دا ووایو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک او څنګه شخص وو. خو دا ډیره سخته او مشکله ده چې ما غوندي یو ناقص انسان دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې خبرې وکړي او هغه دی معرفي کی، ځکه زما سره داسې الفاظ یا جملې یا کلمې نشته چې په هغه سره دې زه د دغه عظیم شخصیت حق ادا کړم. خو بیا هم بشر یم او د دغه بشري عجز او د نقص سره مې په دې کار باندې شروع کړی ده او د الله جل جلاله څخه توفیق غواړم چې دغه لیکنه او وینه په داسې ډول سره پای ته ورسي چې الله جل جلاله راضي شي او زما د آخرت لپاره توشه جوړ شي او د عام مسلمانانو لپاره د فائدې سبب وګرځي. دغه عظیم شخص چې نوم یې عبد الله او اسم کنیه ابو بکر او لقب عتیق او د ابو قحافه رضی الله عنه زوی دی. د ابو قحافه نوم عثمان دی چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نسب دار کم کیږي. عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن العامر القریشی التیمی په نسب کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مره ابن کعب کې یو ځای کیږي. دغه مره د رسول صلی الله علیه وسلم شپږم نکري. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مور ام الخير نومېدله چې اصلي نوم یې سلمى بنت صخر او د هغه اولو کسانو سره چې په دار القرب کې په اسلام سره مشرفه شوې ده. مګر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار چې ابو قحافه دا ډیر ورسته او د مکه مکرمه د فتح په وخت کې په اسلام مشرفه شو چې ډیر سپینجری او پسترګو هم رون شوی وو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار د خپل زوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر وفات شپږ میاشتې ورسته وفات شو چې د وفات په وخت کې عمر 19 کالو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبیله چې د قریشو د شاخو څخه یو شاخ دی او بنو تمیم ورته ویل کېدل. د قریشو د دیت مسؤل ول، یعنی کله په قریش کې یو څوک د دیت د ادا کولو او ورکولو څخه عاجز شو نو دوی به دغه دیت راټولوي او ادا کوي به چې دغه وظیفه هم داسې یو وظیفه و لکه سقایا، رفاده او حجابه او داسې نورې وظیفې چې د قریشو په مابین کې سرویشن شوی وي. او په خپل ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مخه تر اسلام د مکه مکرمه د لسو مهمو مشرانو څخه یو مشر و. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لقب عتیق دی. عتیق یعنی آزاد شوی او معاف شوی. ویل کیږي چې دغه لقب د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه ورکول شوی دی. هلته داسې یو روایت شته چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدی او ویل که څوک غواړي چې هغه چاته وګوري چې الله جل جلاله د اور څخه آزاد کړي او معاف کړي وي نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وګوري. او په بل روایت کې راغلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دته وفرمایل یا ابا بکر انت عتیق الله من النار، یا ابا بکر الله ته د دوزخ د اور خلاص کړي او معاف کړي.
دا دلره په جنت سره زیری هم وو خو څوک وایي چې دغه لقب تر بعثت د مخه د جاهلیت په وختو کې ابوبکر ته ورکول سوی و ځکه دی رودتنو فرنګ او په خوی کې شایسته و او په عربي کې عتیق هر هغه شی ته ویل کېږي چې شایسته او ښه او د فخر وړ وي نو څنګه چې ابوبکر صدیق رودتنو هم د چهرې او د قیافې په لحاظ او هم د اخلاق او معاملې په لحاظ باندې حسین او شایسته و نو دته به خلکو عتیق وایي د صدیق لقب دلره څنګه ورکول شو په داسې وخت او زمانه کې چې هلته د نن ورځې په شان باندې د نقلولو دپاره پرمختللي وسایل نه ول موجود نو دا ممکنه نه وه چې څوک دې داسې خبر ومني چې یو انسان دې د مکې مکرمې څخه تر بیت المقدس پورې په یو حصه کې د شپې ولاړ شي او بېرته دې راسي نو ځکه ځینو هغه کسانو چې نوي مسلمانان سوي ول کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د اسراء یا د معراج کیسه واورېدله یوازې دا نه چې دغه خبرې نه ومنئ بلکې د دین واوښتل او مرتد شول العیاذ بالله کله چې د قریشو مشرکانو دغه د اسراء خبر واورېدی د معراج خبر واورېدی نو د خپل ځانو د لپاره دا مناسبه موقع ولیدله چې د مسلمانانو په مابینځ کې د رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت د تکذیب یا د دروغ ویلو اوازه نشر کړي نو ځینې کسان په دې امید چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دغه خبر په اوریدلو سره د رسول صلی الله علیه وسلم تصدیق او ملګرتیا پریږدي په ډیر تلوار سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورغلل او د هغو دا یقین و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به یوازې دا نه چې د اسراء او معراج په باره کې به د رسول صلی الله علیه وسلم تکذیب وکړي بلکې د اسلام به هم واوري نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چې ته خبر یې چې ستا ملګری څه وایي هغه وویل څه وایي کفار وویل هغه صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج عجب بیانونه کوي چې د انسان زړه ته نه لویږي داسې کیسې کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل آیا رسول صلی الله علیه وسلم دغسې ویلي دي دوی ویل هو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل که دا ویلي وي نو رښتیا یې ویلي کفارو په تعجب سره ورته وویل آیا ته د صلی الله علیه وسلم دغه خبرې منې او تصدیق یې کوې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل چې زه تر دغه په لیرو او په نادرو خبرو کې لا تصدیق کوم زه په هغه وحی کې صادق بولم چې د اسمانه څخه په یوه لحظه کې ورته رانازلېږي او تاسو اوس درځئ چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره کښینو او خبرې ورسره وکړو دوی ټول رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل او رسول صلی الله علیه وسلم ناستې هغه حالات بیانوي چې د اسراء په سفر کې ورته پېښ شوي دي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هرې خبرې په مقابل کې ورته وایي صدقت اشهد انک رسول الله رښتیا وایه شهیدي ادا کوم چې ته رسول الله یې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل انت صدیق یا ابا بکر او ته یا ابا بکر صدیق یې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د طرفه صدق او تصدیق په نور ډیر ځایو کې ښکاره شوی دی او دغه د صدیق لقب د اسراء او معراج په ورځ باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه ورکول شو کله چې نور خلکو رسول صلی الله علیه وسلم ته د دروغو نسبت کوي العیاذ بالله خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې پوره تصدیق کوي او ویل به صدقت رښتیا وایه تر دغه ورځې وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه لوی او عظیم لقب سره چې صدیق دی مشهور شو او دغه لقب یوازې لقب د دنیا لقب نه دی بلکې دا یو لوی مرتبه ده چې د صدیقینو مرتبه ده چې په دنیا کې هم لوی مرتبه ده او په آخرت کې هم داسې لوړه مرتبه ده چې تر نبوت را لاندې دستي د صدیق او د صدیقینو مرتبه ده صدیقین تر اولیاء او تر شهیدانو په درجه کې لوړ دي مصعب ابن زبیر رضی الله عنه وایي ټول امت پر دې باندې متفق دي او پر دې اجماع کړی دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به صدیق موږ بولو یعنی د صدیقینو په درجه کې داخل دي ځکه د رضی الله عنه تر هر چا د مخه د رسول صلی الله علیه وسلم تصدیق کړی او د ژوند تر اخره د دغه صدق او د تصدیق پر حالت باقی وو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیل تر کال 2 کاله او 2 میاشتې وروسته زیږیدلی دی چې په دې حساب سره 2 کاله تر رسول صلی الله علیه وسلم کشر دی یعنی د رسول
رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې د رضی الله عنه عمر 38 کال و. دلته باید یو مهمه نقطه ته متوجه سو، هغه دا کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اسلامي تعلیم شروع وکوله د عمر 38 کال و. نو یو ځوان مسلمان ته دا نشي چې د قران کریم او د شرعي علومو د زده کولو څخه په دغه عذر او بهانه سره ځان خلاص کی چې وایزما عمر ډیر دی او زه اوس شي نه سم زده کولی. تاسو وګورئ چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د 38 کالو خو بیا هم پر دغه ډیر عمر باندې د قران مجید علم او د احادیث علم او د دین ټول احکام زده کړل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوه ودونه د جاهلیت په زمانه کې کړي ول او دوه ودونه په اسلام کې کړي ول. د جاهلیت د وختو یو زوجه قتیله بنت عبد العزى نومېده چې د دې په مسلمانېدلو کې اختلاف دی. څوک وایي چې مسلمانه سو او څوک وایي چې پر خپل شرک او کفر پاته و. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم په دې سبب طلاق کړ چې دا پر خپل کفر ټینګ و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قتیله څخه دوه اولاد درلودل چې یو عبد الله نومېده او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشر زوی دی. او دغه عبد الله هغه څوک دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته په غار ثور کې د قریشو خبرونه وروړل او د دعوت په شروع کې مسلمان شوی دی او د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا جهاد کړی دی، غزا او ته حاضر شوی دی او د خپل پلار په خلافت کې وفات شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل دغه عبد الله شخ کې دغه عبد الله چې د خلیفۃ رسول الله زوی د خپل وفات په وخت کې 6 درهم درلودل. دا د مسکنت حال وو. قتیله چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه شزوه د هغه سره د درو د ته دویم اولاد لور و چې اسماء نومېده او لقب یې ذات النطاقین وو. اسماء رضی الله عنها د پلار د طرفه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها خور ده او د زبیر ابن عوام رضی الله عنه شزه ده او د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مور ده. دا هغه څوک ده چې د هجرت په وخت کې په غار ثور کې رسول صلی الله علیه وسلم او خپل پلار ته خواړه وروړل. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جاهلیت د وختو دویمه زوجه ام رومان نومېده چې د اسلام په شروع کې مسلمانه شوې ده او هجرت هم کړی دی او د الله جل جلاله د امر منونکي او اطاعت کوونکي ولا. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ام رومان څخه دوه اولاد درلودل چې یو عبد الرحمن دی او بل ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ده. عبد الرحمن د بدر او د احد په غزاو کې د مشرکانو د لشکر ملګری و. د مسلمانانو او د خپل پلار په مقابل کې جنگیدای خو د احد تر غزا ورسته په اسلام مشرف شوی دی او شه صادقه مسلمان و. په ورسته کې د خالد ابن ولید په ملګرتیا د یمامه په جنگ کې او دا رقم د شام او د عراق په پټه کول کې هم جهاد کړی دی. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دریمه شزه چې پس له اسلام یې نکاح کړی ده هغه اسماء بنت عمیس رضی الله عنها ده چې د دې څخه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو زوی پیدا شوی دی چې محمد نومېده. او اسماء بنت عمیس رضی الله عنها تر ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مخه د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه شزه او د هغه څخه 3 اولادونه پیدا شوی ول. د هغه تر شهادت ورسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره واده وکوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرګ په وخت کې وصیت کړی و چې ماته به زما شزه اسماء بنت عمیس رضی الله عنها غسل راکوي. نو اسماء رضی الله عنها په اسلام کې اوله شزه ته چې خپل خاوند ته غسل ورکړي او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر وفات ورسته د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه سره واده وکوي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څلورمه شزه چې د دې نم حبیبه بنت زید الخزرجی و د دې سره هم پس د اسلام واده کړی. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات په وخت کې دا حامله و او د تر وفات وروسته لور پیدا شو چې نوم یې ام کلثوم بنت ابي بکر و. نو په دې حساب د ابوبکر صدیق رضی الله عنه 6 اولاد شول چې 3 زامن او 3 لونې. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه قیافه او شکل څنګه و؟ د سیرت او تاریخ علما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قیافې بیان په داسې ډول سره کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه جګو نه ګردی میانه قد او سپین پوستې سړی و. په بدن ډیر ډنګر و، د مخ غوښه ډیر لږوي، سترګې د سترګو په کاسو کې دننه وي او اقناء الانف و. انف اقناء په عربي کې هغه فاز ته ویل کیږي چې فاز
د پزې هغه د مابین اډوکی جګوي او لوړ ولاړوي او د پزې څنډه یا د پزې سر نری وي او څه د کښتې خواته راکوږ یا مایل وي داسې قسم ته پزې ته انف العربي هم ویل کیږي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قیافه وصف او تعریف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوصاف ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مشهور صفاتو څخه یو داسې صفت درلودی چې د هیڅ کله بت ته سجده نه کړي په یو روایت کې راغلی دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار ابو قحافه یو ورځ د ابوبکر صدیق د کوچنیوالي په وخت کې ابوبکر د ځان سره د بوتانو د عبادت لپاره بوتي او حالته ورته وویل چې ته دلته د بوتانو عبادت کوه او پلار په خپل کار پسې ولاړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بوتانو ته قتل او ورته ویل ما ته خواړه راکړي ما ته اوبه راکړي ما ته کالي راکړي کله چې د هغه له طرفه جواب نه واورېدی نو دغه بوتان په ډبر وویشتل ترڅو مات یې کړل او د دغه ورځې څخه هیڅ کله بت ته سجده نه کړې یو وخت د مکې مکرمې قریشو ورته وویل یا ابوبکر ته لات او عزا بت ته سجده نه کوې دول لات او عزا څوک دي هغه ورته وویل د الله لوڼې دي نعوذ بالله درو د ته ورته وویل چې مور یې څوک قریش بې جواب او پټه خلاص ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مخه تر اسلام د جاهلیت په زمانه کې 38 کاله ژوند کړی دی خو په دغه ټولو کلو کې د شراب څخه هیڅ نه د کړی یو وخت د اصحاب کرامو په مجلس کې یو چا پوښتنه ځین وکوله چې تا په جاهلیت کې شراب څښلي دي درو د ته وویل اعوذ بالله په الله سره پناه غواړم یو چا ورته وویل چې ولی درو د ته وویل چې ما خپل عزت شرف او مړانه ساتلې ده او ساتلې مې ځکه هر هغه څوک چې شراب وڅښي هغه د خپل شرف او د مړانې ضایع کوونکی دی دغه مجلس خبري ورسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل رسول صلی الله علیه وسلم دوه واری وویل صدق ابوبکر ابوبکر رښتیا ویلي ویل کېږي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو سړی ولیدی چې شراب یې څښل او د مځکې څخه ناپاکه او ککړ شان را اخستل په خپل خوله کې ایښول ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دغه حال ولیدی قسم یې یاد کړي چې هیڅ کله به خپل ځان دغه ذلت او سپکاوي ته نه وسپارم دغه ذلیل کیفیت او حالت باید د ټولو شراب څښونکو لپاره یو عبرت شي ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر اسلام د مخه ټول هغه کسانو خوش درلودی چې د مړانې او د وقار او د عزت خاوندان و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مهم صفت دا و چې د رضی الله عنه تر بعثت د مخه د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری او آشنای و د دوی په مابین کې تر بعثت د مخه هم الفت او محبت موجود و دا سلا هم ویل کېږي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه سفر کې هم ملګری و چې رسول صلی الله علیه وسلم د ابو طالب سره شام ته تللی و او په هغه سفر کې د بحیره راهب سره ولیدل چې دا بیان هلته د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په برخو کې تیر شوی دی علماء کرام وايي د کومې ورځې څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اسلام مشرف شوی دی بیا هیڅ کله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه نه په سفر او نه په اقامت کې جلا شوی دی بل هغه